الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت بیانېدو د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره او باقی کې منګه واقعه د فتح مکې بیانوله او په هغه واقعه کې دا څلورم بیان دی. په آخرني بیان کې موږ دا خبره بیان کړې وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کعبه کې دننه څه کړي او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم کومه خطبه چې مکې والا ته کړې وه هغوی ته یې بخښنه کړې وه د هغې وضاحت شی. بیا د بلال رضی الله عنه اذان ورکول په کعبې د پاسه، دغه شان د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د پلار اسلام قبلول، د السائب ابن ابي السائب او فضاله ابن عمیر او داسې نور صحابه کرام چې د هغوی تذکره شوې وه. او بیا د هغه 12 کسانو خبره په اخره کې شوې وه د چا وینه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ضایع کړې وه او امر یې کړی و چې دا کسان کوم ځای کې میلاو شي نو مړه یې کوي. هغه 10 کسانو سره څه چل شوی و، په هغو کې کم کسان وجلی شي او په هغو کې کمو کسانو اسلام قبول کړی و. د دې خبرې وضاحت هغه هم په آخرني بیان کې شوی. د هغې نه بعد کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مکه کې و او په دغه دوران کې انصارو بعضو ته دا خبره وکړه، انصار هغه صحابه کرام چې هغه مدینې والا وو، نو په هغوی کې بعضو یو بل ته دا خبره وکړه چې یاره اما الرجل فادرکته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته. دی پیغمبر خدا خپل علاقه فتح کړه نو کېدی شي چې دی رغبت لري په دې خپل کلي کې او د خپلو خپلوانو سره. ستاسو څه خیال دی چې دی به بیا دلته یي نه بیا موږ سره نه ځي؟ الله سبحانه وتعالی وحی راولېږله او پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې خبر کو د هغه خبرونه چې دی انصارو د یو بل سره کړي وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ټول راوغوښتو، یا معشر الانصار، ای د انصارو ټولګیه. هغوی وی لبیک یا رسول الله منګه حاضر یو. او یې څه وایي چې سړی به خپل کلي کې پاتې شي او د خپلو خلکو سره به پاتې شي؟ هغوی قد کان ذاک، او یا رسول الله موږ دا خبرې کړي وي د یو بل سره. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویې کلا داسې نه ده، انی عبد الله ورسوله، زه د الله بنده یم او د الله پیغمبر یم. هاجرت الی الله و الیکم، ما د الله طرف ته هجرت کړی دی او ستاسو طرف ته مې هجرت کړی، یعنی مدینې ته مې هجرت کړی. والمحیا محیاکم والممات مماتکم، بس زما ژوند ستاسو سره دی او زما مرګ هم تاسو سره دی. په دې سره هغوی په ژړا شو او زړه یې مطمئن شو. ګوره غزوة حنین کې به هم راشي داسې یوه خبره، انصار هغه خلک وو چې دوی ته دا سوچ نه راتو چې زمونږ مال په کار دی، زمونږ غنیمت په کار دی، زمونږ شهرت په کار دی، نه، زمونږ وی دا پیغمبر په کار دی. نو دوی زړه کې یره راغله، ځکه دا ووی والله ما قلنا الذي قلنا الا الظن بالله وبرسوله. یا رسول الله مونږ چې دا خبره کړې د بخل د لاسه م کړې، د بخل د لاسه. بخل په مال باندې، بخل په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې، چې دې پیغمبر کې موږ سره بل څوک شریک نشي، چې د دې خدمت زمونږ په نصیب کې د زمونږ سره د ژوند تیر کړي. د دې د لاسه یا رسول الله دا خبره کړې وه، د هغوی ټول سوچ ده کې سره و چې دا پیغمبر موږ سره وی.
څه ناشنا قوم الله پیدا کړی د دین د خدمت دپاره انصار او دا نوم یې څومره ښایسته دی انصار مرسته کوونکي د الله د دین سره مرسته کوونکي د پیغمبر سره مرسته کوونکي د مهاجرینو سره هر ځای کې چې سخت راغلی ده په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې هر ځای کې چې سخت راغلی ده په اسلام باندې په مسلمانانو باندې نو دا ځوانان پکې ټول نه مخکې هغه سیرت خو تاسو واورېدو نو دومره اوږد سیرت بیان شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی ان الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم الله ستاسو تصدیق کو چې دې خبرې او دا خبره دغه شان ده الله ستاسو عذر هم قبول کو په دې خبرو کولو کې چې دا خبرې دوی د دې د لاسه کړې وي چې دا پیغمبر زموږ نه پاتې نشي دلته داسې نه مدینې ته خالي لاړ شو ابو هریره رضی الله عنه وی هر یو کس چې ما ورته وکتو نو د هغه د اوښکې په دې ږیره له پاسه روانې اوښکې د خوشحالۍ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم زموږ سره دی او بل هغه ورته داسې خبره وکړه چې والمحیا محیاکم والممات مماتکم زما ژوند هم تاسو سره زما مرګ هم تاسو سره دی په دې سره هغوی ډېر مطمئن شو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیعتونه شروع کړو نو په صفا باندې کېناستو د صفا په دې غونډۍ باندې او لاندې ورته عمر بن الخطاب رضی الله عنه ولاړو او دا خلک را روانو مشران کشران ښځې او سړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ټولو سره په اسلام باندې بیعت کو او علی السمع والطاعه چې خبره به مني څومره چې د دوی وسي ځکه حدیث کې راځي د محمد ابن الاسود ابن خلف وی چې فبایع الناس علی الاسلام والشهاده پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه ورځ د خلکو سره بیعت وکړو په اسلام باندې او په ګواهۍ باندې ګواهي د دې چې د عبادت حقدار نشتی مګر یو الله دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله بنده او رسول دی یو روایت کې داسې راځي امام بخاري امام مسلم راوړی دی مجاشع ابن مسعود السلمي هغه وایي چې زه رالم پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې خپل رور مې راوستو په دغه ځای کې کوم ځای کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیعتونه کول دغه ځای ته مې راوستو وی ما ورته چې یا رسول الله جئتک باخي ما خپل رور راوستی دی لتبایعه علی الهجره چې ته د سره بیعت وکړې په څه باندې په هجرت باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ذهب اهل الهجرة بما فيها هجرت والو خو اجر ګټلی وی بیا ورته وایي چې یا رسول الله نو په څه ورسره بیعت کړي وی بیعت به ورسره وکړم علی الاسلام والایمان والجهاد بیعت به ورسره په ایمان وکړم په اسلام او په جهاد به وکړم یو روایت کې داسې راځي امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی یعلا ابن امیه رضی الله عنه وی زه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې رالم د فتح په دې ورځ او ځان سره مې خپل پلار امیه م راوستو وی ما ورته چې یا رسول الله بایع ابي علی الهجره زما پلار سره بیعت وکړه په هجرت باندې چې هجرت به کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم بل ابایعه علی الجهاد بیعت به سره په جهاد باندې وکړم فقد انقطعت الهجره هجرت خو ختم شو هجرت څنګه ختم شو د مکې نه هجرت ختم شو دلته مراد دا نه چې هجرت بالکل ختم شو هجرت خو شته خو اوس دی د مکې نه چېرته ځي مکه خو اوس د مسلمانانو ځای شو هغه د مسلمانانو ملک شو ځکه عایشه رضی الله عنها د دې خبرې وضاحت کوي وایي چې انما كان الناس يفرون بدينهم الى الله ورسوله من ان يفتنوا خلک خو به تښتېدو په الله پسې او د الله په پیغمبر پسې هجرت به یې کوو چې فتنه کې واقع نه شو وقد افشى الله الاسلام اوس الله اسلام خور کنو یو بنده هر ځای کې د الله بندګي کولی شي دا مطلب دی د دې خبرې هغه حدیث ما تاسو ته بیان کړی مو چې لا هجرت بعد الفتح
هجرت نشتی د فتح مکې نه بعد. نو دې مطلب دا نه دی چې هجرت بالکل ختم شو. هجرت شتی خو د کوم ځای نه نشتی؟ د مکې نه هجرت نشته. نو د مکې نه چېرته ځي چې هجرت کوې؟ مکه خو د مسلمانانو ځای شو، الله مسلمانانو له ورکړه هغه لار. بیا زنانه راغلي چې کله نارینه بیعت ختم کو، زنانه راغلي. نو د قریشو دا زنانه را جمع شوي او په هغوی کې څوک وه؟ هند بنت عتبه. د چا ښځه؟ د ابو سفیان رضی الله عنه. دا په کوم راغلی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې وینه ضایع کړې وه چې کوم ځای کې د تاسو ته میلاو شي مړه یې کوي. دا هند هم راله او ځان یې په صادر کې بلکل پټ کړی چې پیغمبر مې وینه دی. کله چې دا زنانه را نږدې شوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل تبایعنني على ان لا تشركن بالله شيئا. بیعت به ګوره په دې خبره باندې کوو چې الله سره به څه شی نه شریک کوئ. هند خبره شروع کړه، حالانکې دې ځان پټ کړی و. یا رسول الله ته خو هغه خبره موږ ته رايادې او په هغه خبره موږ سره بیعت علي چې نارینو ته خو دې دا خبره نه وکړي. دا ډېره جبوره ښځه وه او بل دا ګډ سړي ښځه وه ابو سفیان. نو صبر ته ونه شو، خبره وکړه خو بیا ویل وسنؤتیکه، موږ به درسره بیعت وکړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل ولا تسرقنا، غلا به نه کوئ، غلاګانې به نه کوئ، په دې به بیعت کوو. بیا هند خبره شروع کړه والله إن كنت لأصيب من مال أبي سفيان الهنة والهنا. فالله مې دې قسم ما خو د ابو سفیان د مال نه وخت په وخت اخیستی، خاون خپل یاد کله مې چې یو څه اخیستي کله مې بل څه وخت په وخت. وما أدري كان ذلك حلا لي أم لا. اوس دا پته نشي چې دغه زما لپاره حلال و او که نه. ابو سفیان هم ولاړ نه هغې اما ما أصبت فيما مضى فأنت منه في حل. مخکې چې څه زمانه اخیستي ما ازاده حلاله کړې، هغه هر څه مې درته حلال کړي دي. نو ګوره د مسلمان زړه نرمي. او دا یو نیم سړی په کور کې داسې حساب کتاب شروع کړي او دې ځای کې هند ووایي چې ما وخت په وخت الهنة والهنا خپل ضرورت مطابق مې پیسې اخیستې د ابو سفیان ته خبر هم نه هغوی زه به سجدې اخیستې شي. خبره ختمه شوه. داسې کور د خوشحالو کور یي او داسې کور کې ژوند تېرېږي. اوس یو نیم د ټماټرو هم حساب کوي. پرون ما 2 کیلو راوړي وو، هغه څنګه ختم شو؟ دا ولې ښځه یې کېنولي سم دغې ته جوړ کړی، محکمه یې جوړه کړې د وړو سره حساب. ها صحیح د سړی حساب کوي خو داسې سختي په هره خبره کې نرمي پکاري. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل وانک لهند بنت عتبه. ته خو هند نه؟ هغې وی او زه یمه فاعف عما سلف عفى الله عنك. بس چې شوي ته راته بخښنه وکړه الله دې تا ته بخښنه وکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره مخکې روانه کړه ولا تزنین، بیعت به په دې باندې کوو چې زنا به نه کوئ. هند بیا خبره شروع کړه یا رسول الله وهل تزني الحر. یا رسول الله چې د درنې کورنۍ زنانې او آزاده زنانې هغه چېرته زنا کوي؟ سبحان الله. یعنې د دغه وخته پورې دا په جاهلیت کې وګورئ، اسلام یې دغه وخت کې قبول کو، خو عقل یې دا خبره نه مني چې د یو درنې کور زنانه، د یو دروند کور زنانه او د درنې کورنۍ زنانه او آزاده زنانه دا به ملا زنا کوي. چې وسوې نه او د حالات یې لیدلی چې راشه وګوره دغه چې ځان ته پښتانه وي او سینه ټپوي، د هغوی په بعضو کورونو کې حالات وګوره، د هغوی د زنانو څه حالات دي. داسې داسې مسلې موږ له راشي چې حیران شو ورته والله چې جواب اوس څنګه ورکړو. کله ټلیفون نه شي بعض زنانه ما واده کړی دی او
د یو کس سره مې جناګانې وکړې او اوس توبه وباسم او څه کوم. کله ټلیفون راشي مخکې ورځو کې یو تپوس زمانه شی و، یو زنانه په خپل رواره باندې مینه ده او دا مسلې خصوص پیري پکې راغلي چې د زوم سره مینه محبت ده. دا زمانه په خپله تپوس شوی، زوم سره مینه ده، زوم سره زنا کوي او دا به څه کېږي دا به څه نه کوي. انسان حیران شي د حالاتو ته ګوري. دې کې د ابو سفیان رضی الله عنه ښځه هند یا رسول الله درنه ښځه به هم زنا کوي. دا خبره صحیح ده چې درنه ښځه زنا نه کوي، دا صحیح خبره ده. او د درنې کورنۍ ښځه زنا نه کوي. او درنه کورنۍ کومه یوه ده چې اسلام پکې د درنه کورنۍ ده، چې کله به کور کې شرعي پردې هلته دا قصې دی، چې کله کور کې د الله نه یره وي هلته دا قصې نه وي، چې کله کور کې ډش او فحاشي او د انډیا فلمونه او سندرې او ډمتوب نه وي هلته دا قصې نه وي. دا قصې کوم کور کې چې د الله یره نه وي، دین نه وي، دینداري نه وي، پرده نه وي، او دا جو ټي وي ته لګولی ډش لګولی موبایل هر یو سره لاس کې دی او دا قسمه قسم نارینه او نارینه لیږي قسمه قسم زنانه ګوري نو د هغې به څه انجام راوځي؟ به دغه انجام راوځي که یو سړی مسافر دی غریب په کور کې نه دی خو کور کې دیني ماحول نشتی، د الله نه یره نشتی، درنوالی نشتی. دا ښځه چې ځان کنټرولوي خو په دې به کنټرولوي که نه چې د الله نه به یېرېږي، د خاوند د عزت به خیال ساتي، د خاوند د حیا به خیال ساتي، نو هله به ځان د زنا نه بند کړي. چې کله دا سپکه ډچه زنانه وي دا به د خاوند د عزت خیال وساتي؟ نشي ساتلی. ما تاسو ته دا فایده ذکر کړې وه د تفسیر په درس کې. الله په سورة الاحزاب کې څه وایي؟ یا ایها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. اے پیغمبر ووایه خپلو بیبیانو ته، خپلو لوڼو ته او د مسلمانانو دې ښځو ته چې په ځان باندې دې غټې غټې څادرې راواچوي. الله مخکې څه وایي؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. دا دې لپاره چې وپېژندلی شي چې دا زنانه د درنې کورنۍ دي. په پردې سره زنانه پېژندلی کېږي. یو زنانه ته ولیده که نه چې کله با پرده په بازار کې روانه وه او شرعي پردې کړې وه، پوه شي چې خاونې غیرتي دی، پوه شي چې پلار یې ښه غیرتي سړی دی، پوه شي چې رور یې ښه غیرتي سړی دی. او چې کله دې یو زنانه ولیده په بد حال په لنډو تنګو جامو کې، پوه شي چې د کور حال یې ټول ډړې وړې دی، پوه شي چې سړي سړي نه دي، پوه شي خاون یې خاون نه دی، پوه شي پلار یې څه خیال نه ساتي، پوه شي چې وروڼه یې څه وروڼه نه دي. عزت خور عزت دی، مور عزت دی، لور عزت دی، ښځه عزت دی. ته خپل عزت څنګه داسې پرېږدې چې زه ګرځه مزې کوه چې څه کوې کوه؟ د یو سړي د عزت خرابېږي، د یو سړي د دینداري خرابېږي، د یو سړي د نوم خرابېږي، د یو سړي د مقام خرابېږي او دی بیا هم ناست دی خو دا بېغیرتوب دی، نور هېڅ هم نشته. نو دا فایده زه درته په الله قسم خورم د الله په کور کې بعض وایي دی په پښتنو پورې نښتی، زه هسې نه نښتی په پښتنو پورې، زه په خپل هم الحمدلله پښتن یم، په دې قوم کې یم او د دې قوم نه یم، ښتې خبر یم د هر څه نه. او ورب الکعبه که په حق ویلو کې مې د چا نه سترګه سوځي، د پلار مور نه مې سترګې نه سوځي په حق ویلو کې، د رور نه او د مشر نه، او چې ټول زما ټول خیل او قوم یو طرف ته ولاړي که نه نو بیا به مې انشاءالله دې ټولو په خلاف کې حق ویم، هېڅ چا نه نه هېرېږم بحمدالله. نو څوک به دا نه یاره پښتانه یاد کړو هغه یاد کړو ځان نه بس داسې غیرتیان جوړ کړي. ما ته مسلې راغلي دي، د دې ما نه تپوسونه شوي دي، ما ته په خپلو زنانو ټلیفونونه کړي دي، ما ته سړو ټلیفونونه کړي دي. څوک وایي زما ښځه، ما ته په خپل یو کس ټلیفون کړی زما ښځه زما رور سره نیوی شوې ده، یو بل سره زنا کوله. دا ما ته ټلیفون نه راغلی، ما ته ټلیفون نه راغلی دی چې خواښې په زوم باندې مینه ده. څه وکړو اوس؟
ما ته ټلیفون راغلی چې یو زنانه درواره سره غلط روابط دي، اوس څه وکړو؟ زه هغه خبرې کوم چې کوم ما اورېدلي، ته د دنیا د حال نه نه خبره او چې زه خبره وکړم بیا پښتانه یاد کړو. هر ځای کې پښتون مه کوه، شریعت را مخکې کا، اسلام را مخکې کا. په هغه پښتون باندې به څه وکړي چې په ښځه باندې غیرت نه کوي، په هغه پښتون باندې به څه وکړي چې په مور او خور باندې غیرت نه کوي. څه کوي په دې پښتون باندې؟ دا پښتو دې مبارک شي. دغه پښتون زمونږ هغه پښتو په کار دی چې پای کې اسلامي اسلام لحاظ پکې ساتلی کي، غیرت پکې، حیا پکې، پرده پکې. زمونږ هغه پښتو په کار دی. تاسو ناشنا خبره هند رضی الله عنها وکړه، یا رسول الله وهل تزني الحره؟ یو زنانه چې د درنې کورنۍ آزاده زنانه یي هغه هم زنا کوي. دا ورته داسې عجیبه ښکاره شو. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولا تقتلن اولادکن، او خپل بچي به نه وژنئ. هغه وخت کې دا طریقه و چې بچي به یې وژل، خصوصا لوڼه به یې ژوندۍ ښخولې، یا به چا د غریبۍ د لاسه بچي بلکل نه راوړي، دا هم د بچو وژل دي. نو هند وی بیا هند خبره وکړه، وی قد ربیناهم صغارا، موږ خپل بچي واړه واړه لوی وو. داسې بچی به څوک مړ کړي چې وړوکی لوی کړي. وقتلتهم یوم بدر کبارا، او بیا چې لوی شي ته یې په جنګونو کې راله وژنې. موږ یې لوی کړو ته یې وژنې. د بدر په ورځ دی زمونږ څومره بچي وژلي. فانت وهم اعلم، بس ته هغوی پوهې. زه به څه ووایم؟ عمر بن الخطاب رضی الله سخت وخندل دغه په دې خبره باندې چې موږ یې واړه لوی کړو، ته یې راله بیا ته یې راله مړه کړي. تر دې چې فتبسم النبي صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم موسکی شو دې خبرې سره. بیا وی ولا تأتین ببهتان تفترینه بین ایدیکن وارجلکن. د خپو او د لاسونو په منځ کې بهتان نه جوړوئ. د دې څه مطلب دی؟ یو خو واضح دا دی چې بهتان ته وایي، یعنې چا باندې به هسې تور نه لګوئ. او یا معنی دا دی بهتان څه ته وایي؟ د خپو د لاسونو په منځ کې، یعنې داسې نه چې د یو بل سړي سره زنا وکوئ او بیا د هغه بچي نسبت خپل خاوند ته کوئ، دا هم بهتان دی. نو بیا هند خبره وکړه، وی والله ان اتیان البهتان لقبیح. بهتان لګول دا خو ډېر قبیح کار دی، ډېر سپک کار دی، موږ خو دا نه کوو. وانك ما تأمرنا الا الرشد ومكارم الاخلاق. یا رسول الله ټول ښایسته اخلاق جو موږ ته ښیې. ته خو ډېرې درنې خبرې کوې. دا کمې خبرې چې ته وکړې دا خو ډېرې درنې خبرې دي، دا خو ډېرې خوږې خبرې دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ولا تعصینني فی معروف، او په نیک کار کې به ګورئ زما نافرماني نه کوئ. بیا هند خبره وکړه. ما ته ویل ډېره جبوره ښځه وه او د ډېرې ګټې کورنۍ ښځه وه او په خطاب او په خبرو کولو باندې پوهه وه. زمونږ دې کې بعض نارینه چې را مخامخ شي د یو عالم نه د سوال تپوس کې غریب له چل نه ورځي چې اوس څنګه تپوس وکړه. کله به غریب لاړې تېروي او کله به چې د ساه به رامات شي، او کله یو غریب په داسې طریقه باندې سوال وکړي چې حیران شي. موږ ته خو پته ده که نه، موږ ته خو سوالونه کېږي. حیران به شي چې اوس دې سړي ته څه ووایو. یو ورځ یو کس ما ته ټلیفون وکړو، دا مسله وه د حج وکړه د عمرې وه. ما ورله جواب ورکړ ته به مطمئنې وایي؟ ما ته وایي ما اوس دله به کم کیلی ورکړه. وایي ته به مطمئنې وایي؟ بعض داسې ټلیفونو کې نه سلام نه کلام نه څنګه نه ښې. ما یې تپوس کوو او به ډایرکټ به شروع کړي. بل یو کس ته ما ته به ټلیفون نه کړي، ما ته په سلونو ټلیفون نه راځي. زه اکثر د هر یو هغه جواب خو نه شو کولی. نو هغه یو بیا ما ته میسیج کړی و چې د قیامت په ورځ به دې پته ولیکي. نو دا د بعضو خبرې دي. او دا اوس زنانه ده او چا ته ولاړه؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم
چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې زما نافرماني به نه کوئ، دی بیا خبره شروع کړه ما جلسنا هذا المجلس ونحن نريد ان نعصيك في معروف. یا رسول الله موږ چې دلته راغلي یو خو دې لپاره راغلي یو چې ستا نافرماني به نه کوو، موږ خو راغلي هم دغې لري. بس پیغمبر صلی الله علیه وسلم زنانو سره بیعت وکړو، هغه ټولې دې خبرې اقرار وکړو چې او بس دغه شان به یي. نو په دې کې هند وی یا رسول الله نصافحک، لاس را مخکې کړي چې موږ سره لاس میلاو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتی انی لا اصافح النساء، د پردو زنانو سره لاس نه میلاوم. انما قولي لامرأة قولي ل100 امرأة، زه چې یوې ښځې ته خبره وکړم لکه دا چې ما دې 100 ته وکړه، خبره ختمه شوه. نو دلته بله فایده انی لا اصافح النساء، د پردو زنانو سره لاس نه میلاوم. دا زموږ پښتو معاشره کې د دې سخت خلاف ورزي کېږي د دې مسئلې. بس کور ته چې ورننوځي که تره لور مخې له راغله، که د ماما لور راغله، او که خینه ولاړه ده، او دا له پرېږده دی به ورشي زنانه سره به لاس میلاو کړي او څنګه یې کوې او هغه به ورته په خیر او دا لکه دا څوک دا زما د اوښې ښځه ده وایي. او دا د یعنې داسې رشته باید کوي دا جي زما خینه ده، دا خینه خو ډېره نږدې ده، زموږ د ښځې خور ده وایي چې کومه ښځه په هغه زنانو کې چې ستا سره نکاح کېږي او ته د هغې په محارمو کې نه راځې، د هغوی سره به لاس نه میلاوې اگر که په دې باندې خفه کېږي. مخلوق اطاعت به نه کوې د خالق په نافرمانۍ کې، حدیث کې راځي. اوس مخلوق وایي زه خفه کېږم، نو څه به کوو؟ خفه دي شي وایي زه خو دا اوس اکثرو ته دا مشرانو دا تره لور دی د بیا به څه وایي سبا له، دا د ماما لور دی د بیا به سبا له څه هم د دې کیسونه خو جافي جوړېږي. شریعت چې خیال وساتي به به یې څوک دی. اني لا اصافح النساء، زه یې د پردو زنانو سره لاس نه میلاوم، دا د سړي صفت دی. او بیا اکثر چې کوم سړی شرعي پرده کوي نو دا کوم چې د ده خلاف وي نو هغوی هم کور کې وایي، یو زنانه به هم وایي د ده مخې له نه ورځئ، وایي که نه وایي؟ دا سړی په صحیح معنو سره سړی ځکه ورته وایي د ده مخې له به نه ورځئ. او بعض خو هغې د زنانو په منځ کې دومره خوشحاله چې من غټېږي. شته داسې سخت خوشحالي د زنانو په منځ کې بې انتها. بلکې زه خو دا وایم چې سړی خور لوڼه شوې ترور شوه د دوی سره هم سړی دومره کښېني چې څنګه یې کوې، حال احوال ته پوه شو کي څه خدمت څه ضرورت هغه وکړي، بس بیا د هغې نه زیات کېناستی نه شي. اوس خویندې ناستې دي سړي او دی سره منځ کې ناسته، اوس څه وخته پورې سړی کښېنه او بیا کښېنه او قیسې او د زنانو خپلې خبرې خپل عادات. بله دا چې د زنانه د دې سړي د لاسه بیا غریبانه ځان د مرۍ نه نیولی، څنګه ځان د مرۍ نه نیولی؟ نو دغه صادر به جو غریبي تاو کړی، لوپټه به یې تاو کړي، خپل ګپ شپ نشي لګولی او دی یار قسم خوړلی زه دې ځینې نه ځم. نو ځکه دا خبره یاده کوي. بلکې هلکان ماشومانان دا هم ډېر نه پرېږدي زنانو سره. د هغې یو نقصان دی چې بیا په داسې ماشوم کې اکثر د زنانو عادات راشي، او یا داسې ماشوم چې هوښیار وي پوهه وي د زنانه په جسم باندې، نو ګوري را ګوري یو ځي ته بل ځي ته نور سوچونه یې ذهن ته راځي. د هغه ماشوم خبره کوم چې پوهه وي. نو ځکه دې باب کې هم احتیاط پکار دی. دا مسلې د دې نه دي چې بدګماني ده، دا مسلې د دې دي چې دا شریعت دی، او بله دا لار بندول دي. په دې چې د عمل وکړو نو فحاشۍ ته لارې ټولې څه شوې؟ هغه بندې شوې. کله چې هند واپس راله خپل کور ته، نو په دې کور کې بوت پروت و، بوت. اول خو یې دا کار وکړو چې هغه بوت یې مات کړو، او بیا دې بوت ته لګیا وایي کنا منک فی غرور، موږ داسې دوکه کړي وو د کار نه یې وي. سړي هغه د ټوله مکه فتح کړه او ته دلته ناست یې. پته حقیقت ورته پته ولګېده که لکه څنګه چې دا
عمرو بن الجموم رضی الله عنه هغه اسلام لا نو قبول کړی نو د هغه د زامن او بس صحابه کرام دوی بتلو چې دې په دې مسله باندې پوه کړي چې د بوت څه نشي کولی نو روزانه به د بوت ته شپې وړو او ګن ته به ګزارو سبا به دې ورغی بیا به پېښوړه موړه وواله بیا به کېښه وبره یو ورځ یې هغه بوت راواغېستو او یو مردار مړ سپی پروت و د هغه سره یې وتړو کوهي ته یې ګزار کړو دی چې سهار راپاڅېد بیا پسې ګرځېدو بیا یې چې وکتو هغه بوت هم پروت دی سره د سپي ودرېدو ورته وی تالله لو كنت الها مستدن په الله مې قسم وي که ته په رښتیا اله وې نن به تا اوس په یو ځای نه وي پراته خو د کار نه یې اوس بیا اسلام قبول کړو چې الله د چا ذهن کولی وکړي که لکه بلو موږ د ملګرو سره که پرون موږ خبرې کولې چې اوس د انګریزانو ته وګوره د هندوانو ته وګوره څومره ګډ تعلیم یافته خلک دي پکې څومره ګډ تعلیم یافته دنیوي اعتبار سره دا تعلیم یافته هم راځي بوت ته سجده لګوي دیم بوت ته پروت وي نو دومره ستا ذهن کار نه کوي چې یو شی تا جوړ کړو او بیا ورته پروت وي مخکې وروځو کې یو ویډیو چلېده چېرته انډیا کې د یو مندر نه بوتان را جمع کړي دي زاړه شوي او بیا ګزارلي یو څښا نهر ته کېدای شي تاسو کې بعضو کتلي نو د هغې نه یې ډینه ډکه کړې ده د هغه بوتانو نه او کسانو ته وختلي دي او ګړزه ګړزه ټول ګزاري نو دا د اوسه پورې ورته سجدې لګولې او نن یې نهر ته ګزاري نن یې ګندګۍ ته ګزاري عقل څه شو نو د الله شکر دی چې موږ ته د اسلام نصیب کړی په دې همیشه د الله شکر ادا کوو او بیا په اسلام کې هم ډېرې فرقې دي شیعګان هم وایي موږ مسلمانان بریلیان او تصوف والا او قبر پرست والا دیم دعوه د صحیح اسلام کوي که نه الله موږ ته په هغه ټولو په منځ کې د توحید عقیده نصیب کړې او د پیغمبر د تابعداري عقیده موږ ته نصیب کړې دا د الله یو اوچت نعمت دی الله دا نعمت په موږ باندې برقرار ساتي رب العالمین دی په سنت او په توحید باندې موږ د مرګ پورې مضبوط ساتي بیا هند واپس راله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې بیا راله وی یا رسول الله ای د الله رسوله ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك یا رسول الله د ځمکې په دې مخ زما دا خبره ډېره خوښه وه چې ته ذلیله شي او ستا دا کور والا ذلیله شي خو نن زما دا خبره ډېره خوښه ده چې د ځمکې په دې مخ کې چا ته عزت میلاویږي نو چې تا ته میلاو شي او چې ستا کور والا ته میلاو شي ستا خاندان ته میلاو شي بیا ورته وویل یا رسول الله ان ابا سفیان رجل شحیح ابو سفیان یا رسول الله بخیل سړی دی ابو سفیان کې دا صفت و چې څه شی دی بخیل دی اوس کې سړی چې دا اوس غیبت دی نو څنګه دا پیغمبر طریقې ده موږ دا مسله ذکر کړې چې بعضو ځایونو کې غیبت څه دی جایز دی لکه کله چې قاضي ته سړی مسله بیانوي نو دې چې اوس پیغمبر ته مسله بیانوي وی یا رسول الله ابو سفیان بخیل سړی دی وليس يعطيني ما يكفيني وولدي او موږ له دومره خرچه نه راکړي چې زما او زما د بچو پوره شي اوس زه د هغه نه پټه پټه خرچه علمه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف التي خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف التي خو دومره على څومره چې ستا او ستا د بچو ضرورتي بالمعروف ګوره په ښه طریقې سره زیاتی به نه کوې نو دې کې یو څو مسلې ثابتې شوې یوه خپل حق ته اخیستی شي په دې طریقې سره د زنانه په خاوند باندې حق دی چې هغه به خرچه کوي په دې بچو به خرچه کوي دویمه که یو زنانه ودیسې نه زموږ دا بیان زنانه واوره ټولې شروع کړي هغه درس کې ویلو جالید نه موږ دا نه و چې به شروع کوو هغه زنانه چې هغې ته د هغې ضرورت هغه سامان هم نه میلاویږي اوس یو زنانه وي چې زما ښځه زه پروګرام له ځم او ما له چې دی واده له نوي جوړه نه علي د پلاني واده دی او ما له پکې جوړه نه علي زه راځم د دې خاوند نه پیسې پټوم څه وایي پټولی شي ولې دغه ضرورت نه دی یو ښځه وایي چې ځان له یو توله سره علم راشي هغه د بټوې نه به یې راوباسه نه ها ضرورت
کم جامه د ضرورت ته هغې کې کمی دی، خوراک ضرورت ته هغې کې کمی دی، علاج کې کمی دی، د ضرورت شی بچو ته کم دی، هغه یو ښځه د خاوند نه اخیستی شي اگر که هغه ته پته نه وي. بل دې کې بله مسله د ملګرو ته نصیحت دی چې خرچه کوئ، د ښځو چې کوم حق دی، د بچو چې کوم حق دی، هغه ادا کوئ. الله به تاسو نه ګوره دې تپوس کوي. ګورې دا ښځې څه څاروی نه دی چې تا راوستی په کور کې دې تړلی، هغه غریبه بیماره ده، علاج نشتی، هغې جوړې ته ضرورت نه نشتی، هغې خوراک ته ضرورت دی، ښه خوراک ته نشتی، خو بس دکه ټلیفون ورته کوي زما د وروڼو ګوره ښه ټیټ خدمت کوه، او مور پلار ګوره خفه نه شي، او سهار کې کور جارو کوه، او بس بلا د غشان مشان هم دغه کوي دغه هم تپه. خو بیا دا نشته چې د دې ښځې خو څه حق دی که نو نه چې بس ته راله مزې ترې اخلې د شپې ورسره سمله او بیا به ستا د کور خدمت کوي او قصه ختمه شوه. نه، ښکلی خوراک پې کوه. هغه حدیث د 11 زنانو هغه کې ام زرع د خپل خاوند صفت یې څه کو وایي د ابو زرع د لاسه خو زما دا مټې غټې شوي دي. څه مطلب دی مټې غټې شي؟ ښه خوراک را باندې کوي، زمونږ کې بس په سبو ولې بېخ بنیاد ووایسي. دا ښه خوراک په ښځه باندې په بچو باندې د هغوی چې کوم ضرورت دی هغه ولې راکوه. دا پیسې ټول عمر له او دې ته غوټې اچول، دا غوټې نه دي، دا سړی خرابوي. او د بینکونو کې د انکاونټونه دي، دا اکاونټ زر زر دا باز په دې موبایل کې کولو کې بې وګوري سوري او شتي بینک کې تختي نه د بینک نه او لګی ته نه چېرته تختي او پرتي. ستا د مرګ نه بعد به ځوانان لګی خو بیا به ته نه یې، بیا به یې ولګوي. ته صرف دغه مزدور پیدا شوی د مال مزدوري او نوکري، بس د مال مزدوري او نوکري څنګه ده؟ د مال چوکیداري ستا په نصیب سره رسېدلې ده، د مال چوکیداري. خیال یې کوو چې څوک یې پټ نه کړي، خیال یې کوو چې څوک یې وانلي، نه په خپله یو سړی وخوري او نه په بچو ولګي او نه په ښځه. نو ښکلی ژوند خو دا دی چې سړی په خپله م وخوري شریک په حدودو کې، په بچو یې م ولګوي، په ښځه یې م ولګوي، په ملګرو یې م ولګوي، په غریبانانو یې م ولګوي، په یتیمانانو یې م ولګوي، په دیندارو یې م ولګوي. دا ښکلی ژوند دی او فایده واخلي د دې مال نه. د دنیا دپاره تم فایده واخلي او د آخرت دپاره تم فایده واخلي. صفوان ابن امیه دی خو په هغه کسانو کې نه و چې د وینه ضایع کړی شوې وه، خو دی ډېر مشر و، د قریش په مشرانو کې و. نو د صفوان ابن امیه هم په ځان باندې ویرېد چې یاره کیدای شي ما هم مړ کړي. نو لاړ وتښتېد، د مکې نه ووتو. د ده د تره زوی و هغه راغی عمیر ابن وهب، راغی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې وی یا رسول الله ان صفوان ابن امیه سید قومه. یا رسول الله څنګه تاسو ته پته صفوان ابن امیه د خپل قوم مشر دی، سردار دی. او هغه وتښتېد لاړ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ادرک ابن عمک فهو آمن. زه هغه تره زوی دی راونیسه رایوله په امن کې دی، موږ ورته هېڅ هم نه وایو، اوس یې راګیرې کړه. نو عمیر ورته وایي یا رسول الله څه یو نښه خو راکړه که نه چې هغه ته پته ولګي چې او پیغمبر امن را کړی. کیدای زه ورته خبره وکړم هغه یې ونه مني، وایي به چې ته دروغ وایې، څه نښه راکړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل څادر ورکو، خپل څادر یې وله ورکو، په کوم څادر کې چې مکې ته ننوتی و. یار چې دا ورته وښیه چې وګوره پیغمبر دا را کړی. عمیر ابن وهب لاړ او صفوان یې راګیر کړو په بجده، جده کې. جده ورته وایي هغې کې دې په اصل کې جده ویلی کېږي. هلته یې سړی راګیر کړو او دریاب ته بس کښتۍ ته خطو واله. صفوان ورته ویې فداک ابي و امي. نه عمیر ورته ووایي فداک ابي و امي. صفوان وایي زما مور پلار دې په تا قرباني. الله الله فی نفسک ان تهلکها. الله دې ته رایدوم خپل ځان ګورې تباه نه کړي. د پیغمبر نه مې دله امان راوړی. صفوان ورته وایي تباه شي زما نه اخوا شه. بیا ورته عمیر ووایي صفوانه د غوره انسان د خوا نه درپسې راغلی یم ګورې، د دروند انسان د خوا نه درپسې راغلی یم، د صابر انسان د خوا نه درپسې راغلی یم، او هغه هم ستا د تره زوی دی. پیغمبر ورته یاد کړو د قریش کې دی، هغه هم ستا د تره زوی دی، د هغه عزت ستا عزت دی، د هغه بچایي ستا بچایي ده. صفوان ورته وایي دا خبره خو دې صحیح ده، خو انی اخافه علی نفسي، زه د هغه نه یېرېږم.
عمیر ورته وی مه یریږه، هغه ډېر صابر انسان دی، ډېر عزتمن انسان دی، ډېر کریم انسان دی. او دا نښه د ما راوړې ده. که ته نه منې دا خبره، دا صادر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صادر ما راوړی. نو صفوان راواپس شو، مکې ته راننوت او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه صادر پې له پاسه پروت. راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته ودرېد، آواز یې ورته وکړو یا محمد صلی الله علیه وسلم ان هذا عمیر بن وهب، دا عمیر بن وهب دی، په ما پسې راغلی دی، ستا دا صادر یې راوړی دی او ما ته وایي چې ته امن را کړی دی. دا خبره صحیح ده؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته صدق صدق او رښتیا یې ویلي دي، راکوش راځه. هغه وایي نه درځم، خو نه، ما له 2 میاشتې اختیار راکړه، زه به سوچ وکړم. 2 میاشتې پورې ما پرېږده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بل انت بالخيار 4 اشهر، 4 میاشتې شوې. ځه لعل الله یهدیک، که الله دې له هدایت درکړي. دا صفوان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د حنین په غزا کې، طائف په غزا کې هم تللی او مشرک و، خو بیا ورسره هم تللی. غزا تذکره روانه په دې پسې د حنین او بیا طائف او دا غزاګانې نږدې دي، او بیا وروسته اسلام قبول کړی. دغه غزاګانو نه بعد اسلام قبول کړی. څه ناشنا منظرو، دا خلک به راتلو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته. یو کس راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره بیعت کو، یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله ډېر اوچت مقام ورکړی، ډېر هیبت و د هغه، چې چا به ورته داسې وکتو بس خبرې به ترې ګډې وډې شوې، او بیا چې پیغمبر وي. لکه نن سبا چې د چا د یو عالم سره محبت وي او د یو غټ شخصیت سره، او بیا الله داسې موقع راولي چې د هغه سره میلاو شي، نو په اول ملاقات کې د غریب نه خبرې ګډې وډې شي او ساره مات شي او هیبت پې طاري شي. چې سړی د پیغمبر سره ملاقات کوي، یو کس راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته، او چې څنګه یې پیغمبر ولیدو بیعت له راغلی و، چې څنګه یې پیغمبر ولیدو په رپېدو شو. ته څومره غټ سړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته هون علیک، ښه په ارام، ښه په ارام، فانی لست بملک، زه څه باچا خو نه یم، ته یېرېږې، داسې عاجزي. انما انا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمکه، زه خو د داسې ښځې نه پیدا یم چې هغې به قدید خوړو په مکه کې. قدید هغه غوښې ته وایي، هغه وچه کړی شي او مالګه پې واچوي او نور ته کېږي وچه کېږي. پخوا به زمونږ هم د مشرانو نږدې وخته پورې غوښې واچولې. نو څنګه چې ستا مور و داسې زما مور و، ستا په شان انسان یم. څومره اوچته عاجزي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. وایي زه څه باچا نه یم، حالانکه باچایان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخ کې څه دي؟ د عاجزۍ دا صفت په ځان کې راولي. نن سبا دنیا پرست خو پرېږده، موږ د دنیا پرستو خبره نه کوو، او نه د هغه خلکو خبره کوو چې هغوی سره دنیوي علمونه یي، لکه ډاکټر او انجینیر او ساینسدان او سیاستدان. دا خلک خو پرېږده، د هغوی نه ګیله نه چې سړی په دین نه پوهېږي. نن سبا په دې دیندارو کې تکبر راغلی دی. ځان ته به عالم و، یا بلو ځای وویلي دي وایي په ټول پښتونخوا کې صرف 2 مولیان منم، په ټول پښتونخوا کې وایي 2 مولیان منم. نو یو به خپل ځان منو او یو بل منو. دا د عالم خبرې دي. دومره تکبر، دومره یعنی په انسان کې لویوالی راشي. الله وایي وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تاسو ته خو ډېر لږ علم درکړی شوی دی. په هغه لږ علم دی یو سړی تکبر کوي. علماو سره خو عاجزي خوند کوي، او دا غټ علما کتابونه روانه وي. ګوره ځان ته به عالم هم نه وي، هر یو به ځان ته وایي زه خو وړوکی طالب علم یم. موږ خو اوس هم لا علم وایي زده کوو. او دغه ځوان شعر وایي زه ټول پښتونخوا کې صرف 100 مولیان دي، 2 یو دی او یو بل یاد کړو. دا څومره ظلم دی، څومره زیاتې عاجزي په ځان کې پیدا کول پکار ده. اوس ځمکې په دې مخ باندې اوچت انسان دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم، او هغه ښه واضح ووایي ګوره یېرېږه مه مانه، زما او ستا مور یو شان، زه هم د انسان نه پیدا یم، انسان یم. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطبه وکړه. خطبه یې څنګه وکړه؟ تاسو ته ما ویلو چې د خزاعه خاندان او بنو بکر په منځ کې جاښه راغلی و. هم د دې د لاسه خو دا مکه فتح شوه که نه.
بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجازت ورکړی و دی خزاعه ته چې تاسو د بنو بکر نه خپله بدله اغستی شئ، په مکه کې تی بدل اغستی شي، دا اجازت هغوی ته خاص. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وخت بعد وویل بس تورې اوچتې کوئ، نور به جنګ نه کوئ. په دې کې د خزاعه قبیلې ملاقات ته یو کس سره وشو د هذیل خاندان و هذیل. دا سړی روان و په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې چې اسلام قبول کړي، چې د هذیل قبیلې و. د دې هذیل قبیلې دا کس یې د ده او د دې خزاعه په منځ کې د جاهلیت د ورځو ورانه وه، د دوی په منځ کې جاښه وه. یو کس یې ترې وجلی و. نو دوی خو په ده پسې ګرځېدو چې ویې کتو هغه سړی خو هغه دی او د پیغمبر خوا ته روان دی. نو بس ویره پیغمبر ته رسېدو نه مخکې وجل غواړي یو مړی کو. حالانکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي و چې نور به څوک نه وژنه، جنګ بند کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم سخت غوسه شو په دې خبره باندې، بې انتها غوسه شو. او بیا د مازدیګر لمونځ وکړو، د مازدیګر د منځه نه بعد یې حمد او ثنا ووي او بیا یې ووي ایها الناس ای خلکو ان الله عز وجل حرم مکة یوم خلق السماوات والارض. الله د ځمکه عزت والا ښار ګرځولی دی، حرمت والا ښار یې ګرځولی دی د کومې ورځې نه چې ځمکه او اسمان پیدا کړي دي. فهي حرام من حرام الله تعالی الى یوم القیامه. د دې حرمت باقی پاتې دی، د دې عزت پاتې دی د کوم وخته پورې؟ د قیامت پورې. لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسفك فيها دما. یو سړی چې په الله باندې او په آخرت باندې ایمان وي هغه له نه دي جایز چې په دې ښار کې د چا وینه توی کړي. ولا يعضد بها شجره، د دې ونه څوک او بوټی نشي ماتولی. زمانه مخکې وي دا مکه د چا لپاره نه ده حلاله شوې. حلالېدو څه مطلب ده؟ یعنې د جنګ اجازت صرف ما ته میلاو شوی دی. ولا تحل لأحد يكون بعدي، او زمانه بعد هم چاته د اجازت نشته. او ما ته اجازت وي دې لږ ساعت ته میلاو شوی غضبا على اهلها، ځکه چې الله غضب کوي دې مکې والو ته، نو ځکه ما ته دغه اجازت میلاو شو د دوی د کفر او شرک د لاسه. الا ثم قد رجعت كحرمتها بالامس، پوه شئ حرمت بیا را واپس شو، اوس پکې د جنګ اجازت نشته لکه څنګه چې پرون. بیا وایي تاسو کې چې کوم سړی حاضر دی دې غایب ته دا خبره ورسوئ. او که څوک تاسو ته دا وایي چې ولې الله پیغمبر چې پکې جنګ کړی، پیغمبر دا وایي وی که څوک تاسو ته دا وایي چې الله پیغمبر پکې جنګ کړی دی، نو تاسو به جواب ورکوئ چې ان الله عز وجل قد احلها لرسوله، دا خو الله حلال کړو دا جنګ د پیغمبر دپاره په دغه ځای کې، اوس تاسو دپاره خو یې نه دی حلال کړی. بے خزاعه خاص کتاب وکړئ، ای خزاعه خاندان والا ارفعوا ایدیکم عن القتل، لاسونه ګورئ خپل بند کوئ، څوک به نه وژنئ. ګورئ او دا کوم سړی چې تاسو وجلی د دیت به هم زه ورکوم، وایي جنګ بند شوی او تاسو وجلی. او د دې خبرې نه بعد چې څوک ووجلی شو یاده کې وي دا خبره، پیغمبر وایي د دې خطاب نه بعد د دې خبرو نه بعد چې څوک ووجلی شو فاهله بخیر النظرین، نو د هغه کور والو ته د هغه وارثانو ته دوه اختیاره دي. که دا سړی وجل غواړي نو وجلی شي قصاص، او که دیت ته اخیسته غواړي نو دیت ته اخیستی کېږي. وایي ثم ودع رسول الله صلی الله علیه وسلم الرجل الهذلي، هغه هذیل قبیلې هغه سړی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه دیت ورکو. چا وجلی؟ خزاعه وجلی وکړي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخکې تقریر جاری وساتو، وان اعد الناس على الله من قتل في الحرم. دا ګورې د الله دشمن دی چې څوک په حرم کې وجل کوي، او قتل غیر قاتله، یا مړ کې هغه څوک چې دی د ده قاتل نه دی، یعنی د یو په جرم کې بل راونیسي. دا مسله بل زموږ بیان کړه په کومو درسونو کې، جاهلیت په مسلو کې. جاهلیت والو کې دا کار و چې د یو په ګناه کې دی بل رانیوه. دا زموږ په پښتنو کې هم شته دی جاهلیت. یو سړی راولېږي د ده ورور یې مړ کړو، دې راولېږي د هغه پلار مړ کړي یا د هغه ورور مړ کړي، څه کوي بدل اخلم، بدل د هغه سړي نه اخلي چې هغه څه نه دي کړي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي
او قتل بذحول الجاهلیه، هغه سړی هم د الله سره دشمني کوي. ګوره د الله دشمن دی چې څوک د جاهلیت د دشمنۍ د لاسه یو بل وجني. جاهلیت کې چې کومې خبرې شوي وي هغه شوي دي، ختمې. لا دعوة في الاسلام، لا دعوة في الاسلام دا بله مسله بیان کړه چې ځان به په اسلام کې دا خبره ناروا ده چې څوک ځان منسوب کوي یو داسې سړي ته چې هغه د پلار نه یا د قوم نه. په دې مسله باندې هم ګوره سخت وعید راغلی. دا بعض کسان موږ لیدلي دي چې کله د پتې چې زما دا قوم کمزوری دی او ته ورته ته کوم قوم سره تعلق ساتي، کوم نسب کې، د چا په نسب کې، کوم خیل کې، د بل یاد کې. دا ګوره لویه ګناه ده. ګوره ته څنګه نسبت یو داسې قوم ته کوې چې ستا په هغوی کې نسب نشته؟ دا خو کیدای شي حلاله رشته د باندې حرامه شي او یا حرامه څه شي حلاله شي. دا نسبونه خو دې دپاره دي چې د رشتو پته ولګي، قومونه خو دې دپاره دي چې رشتو پته ولګي. نو پیغمبر وویل لا دعوة فی الاسلام، ذهب امر الجاهلیه، د جاهلیت هغه خبرې ختمې شوي دي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دیت بعض نورې مسلې بیانې کړي او دا مسله بیا بیان کړه چې لا صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس، د سحر د مانځه نه بعد نفلي مونځ نه کېږي تر څو چې نور نه یې راختلی، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، او د مازدیګر د مانځه نه بعد هم ګوره نفلي مونځ نه کېږي تر څو چې نور نه یې ډوب شوی. دا مسله موږ بیان کړې ده د مشکات په درسونو کې او د بلوغ المرام په درسونو کې تفصیلي. على الاجمال وقتونه څو دي؟ دوه دي که درې دي؟ کم سحر د منځه نه بعد د نور راختو پورې، ماښام د مازدیګر د منځه نه بعد نور ډوبېدو پورې، او درې ماسپښین د زوال نه مخکې چې کله نور د اسمان په منځ وي. د درې وختونو کې غیر سببي مونځ نه کېږي چې سبب یې نه نفلي مونځ، لکه یو سړی راولي راشي یو 2 رکعات وکړه، نه یو مونځ چې سبب یې هغه کېږي. لکه اوس یو سړی مازدیګر منځ نه بعد جومات ته راننوت، هلته حدیث کې دي چې جومات ته ننوځي 2 رکعاته وکړي، د دې مونځ سبب شته. یا صلاة الکسوف او خسوف نور تور شي او مونځ کوي، هم څه خبره ده. یا جنازه شوه، جنازه هم کېږي. یا طواف یې کوو د مازدیګر منځ نه بعد یا سهار منځ نه بعد طواف نه بعد بیا هغه 2 رکعاته مقام ابراهیم سره وکړو، د هم سبب شته، خو غیر سببي مونځ دې کې نه کېږي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل لا تنکح المرأة على عمتها ولا على خالتها. معنی دا شو چې یو ښځه او د هغې ترور او یو ښځه او د هغې ماسي به نه جمع کوې. یو سړی دی د یو ښځې سره واده کړی او چې راشه دی ترور به م واده کړمه، کولی شي واده؟ نشي. ترور او ورویره، ترور او خورزه دا نه جمع کېږي د یو سړي سره، الا دا چې طلاق ورکړي او عدت ختم شي او یا دا ښځه څه شي مړه شي، بیا صحیح ده، خو جمع کولی نه شي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې هر هغه حلف معاهده چې په جاهلیت کې شوي ده په غلط کار باندې اسلام هغې ته باطل وایي. دې مسلې وضاحت ما کړی. او چې کومه په ښه کار باندې قسمونه خوړی شوي دي او معاهده شوي ده نو اسلام هغه ښه مضبوطوي. بیا دا وایي ولا هجرة بعد الفتح، د مکې د فتح کېدو نه بعد هجرتونه د مکې نه نشته. ید المسلمین واحدة على من سواهم، مسلمانان ټول داسې دي لکه یو موټی د دشمن په مقابله کې. تتکافأ دماؤهم، د ټولو وینې ګوره یو شان دي، د ټولو عزت یو شان دی، د ټولو حرمت او مسله یو شان ده. دا نه چې دا غریب دی او دا مالدار دی، دا تور دی، دا سپین دی، دا عربی دی، دا عجمی دی، نه. ولا يقتل مؤمن بكافر، او د کافر په بدل کې به مؤمن نه وجلی کېږي. ودیة الکافر کنصف دیة المسلم، او د کافر دیت دومره دی لکه څومره چې د مسلمان دیت دی د هغې په نیمه. الا ولا شغار فی الاسلام، او دا یاده کوي نکاح شغار په اسلام کې نشته. جاهلیت کې دا مسله ډېره مشهوره وه، یو سړی به د بل سره میلاو شو ورته ویې شاغرني. شاغرني څه معنی ده؟ یعنی مال خپله خور راکه زه به تاله خپله خور درکم، مال خپله لور راکه زه به تاله خپله لور درکم.
بدل واده چې ورته وایي د بدل نکاح دا په شریعت کې حرام دی. دا جایز دی. یو سړی دی یو کس لی خپله لور ورکړه، څه وخت بعد اراده وکړه چې یاره شاید نه به هم لور وغواړم، بیا یې لاړ وروسته د هغه نه هم لور وغوښته. دا مسله موږ بیان کړې وه نږدې وخت کې سوالاتو جواباتو کې دا راغلی و. نو بیا جایز دی، خو چې شرط پکې ولګولی شي نو بیا څه دي؟ بیا حرام دي. که مهر پکې او که نه وي، ځکه چې کله داسې وکړي وایي زه به تاله خپله خور درکړم او ته به ماله خپله خور راکړې او مهر به پکې نه ایږدو، دا هم حرام دي. کله وایي خور به درکړم خور به راکړې او مهر به دواړو له کېږدو، بیا هم حرام دي. که مهر پکې بیا هم حرام دي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دا تقریر کوي یو سړی پاڅېدو د یمنو او هغه ته ویل کېږي ابو شاه. هغه راپاڅېدو یا رسول الله اکتب لی، یا رسول الله دا کمې خبرې چې ته کوې که دا ما لپاره ولیکي چې ما ته یاد دي زه به ځان سره یمن ته ویسم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم اکتبو لابي شاه، ابو شاه دپاره دا خبرې ولیکئ. په دې کې رد دی په منکرین حدیثو باندې. دا حدیثونه خو وروسته لیکلی شوي دي او دا څنګه تاسو بیا په دې باندې یقین ساتئ؟ نه نه، حدیثونو لیکلو شروعات خو د پیغمبر د زمانې نه شوي دي. دا پې دلیل دی که نه دی؟ دا خبره د سره یاده کړې ډېره فایدهمند خبره ده چې د تقریر په دوران کې د یمن یو کس راپاڅېدو وی یا رسول الله اکتب لی، زما دپاره ولیکئ دا خبرې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم اکتبو لابي شاه، ابو شاه دپاره دا خبرې ولیکئ که نه. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وی لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم الى يوم القيامه. د نن نه بعد د قیامته پورې په قریشو کې به څوک صبرن نه وجلی کېږي. صبرن څه معنی ده؟ عربۍ کې هغه چا ته ویلی کېږي چې یو سړی د جنګ نه بغیر مړ شي او یا بغیر د خطا نه، نو دا صبرن مړ شو. لکه اوس یو سړی راولګېدو یو سړی مړ کو، نه جنګ دی او نه په خطا سره دی، نو دا صبرن ووجلی شو. معنی دا دی پیغمبر د خبرې چې په قریشو کې به څوک نه مرتد کېږي چې بیا ووجلی شي، ځکه چې مرتد چې وجلی کېږي هغه صبرن وجلی کېږي که نه، ځکه چې نه جنګ دی او نه قتل خطا دی. نو دې کې اشاره دی ته ده چې قریشو چې اسلام قبول کړو دوی ته بیا واپس نه وړي. دې معنی دا نه چې قریش به نه وجلی کېږي، خو وجلی شوي دي، خلکو بې ظلمونه هم کړي دي، وروسته بیا ډېر ډېر څه شوي دي چې هغه انشاءالله که جون تاریخ به راته بیان کړم څه وخت کې. خو دلته معنی دا ده چې کومو اسلام قبول کړی دی نو هغوی به بیا نه واپس کېږي. دې پورې به اکتفا وکړو. بیا مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعض صحابه کرام لېږلي دي بوتانو ورانولو دپاره، بعض صحابه کرام یې لېږلي دي په بعضو قومونو پسې، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بعضو څیزونو حرمت بیان کړی. دا ټولې خبرې به انشاءالله پر روان درس کې کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې، او الله سبحانه وتعالی دې زموږ حشر هم د دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جنډې لاندې وکړي، د کوم پیغمبر سیرت چې بیانو، او الله سبحانه وتعالی دې موږ د قیامت په ورځ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په جنت الفردوس کې ګاونډیان کی. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.